غزل ویډیو چې د ځوانانو سره په موبایلانو کې وځي ته دې ته تا خو دا فکر نه وکړي چې دا زما عقیده راخرابوي بیا دومرې دا زما د معاشرې ځوانان یې دومرې واړول نه د عالم په بیان راوګرځېدل نه د قرآن په تلاوت راوګرځېدل نه پنځه وخت لمنځو باندې راوګرځېدل نه د علماو په دعوتو باندې د هرې لارې چې راوګرځېدل نه راوګرځېدل په اخر کې د دغه ماحول کې ځان واچي خپل ښځې ته وایي وایي ته باید دا رقم کالي جوړ کړې لکه دا ویډیو کې چې دې ښځې جوړ کړی دی دا ماته ډېر خوند راکړی زما مسلمانه خور دي په چاردیواري کې دننه چې نن یې د کور د باندې د خوا دروازه سمه نه دی لرې هغوی دې په چاردیواري کې دننه ستا په دعوت باندې ته د یهودو استازي جوړ شوې ستا په دعوت باندې دې هغه راغلسه کړل ستا په دعوت باندې په هغې پوړنې وغورځوي ستا په دعوت باندې دې هغوی باندې داسې جامې واغوستل چې هغه په حقیقت کې داسې جامې وکړل ولې ځوان دا رقم کوي ته خو دومرې غافل یې تا خو دومره عقل و فکر نه وچلوي دومرې وسایل او تخنیک دې نه کړی ایجاد ساینس او ټکنالوژي دې نه وویله پر مخ خو نه ولاړه نوی ایجاد خو دې نه وکړي چې کافر خپلې عقیدې ته راواړوم یهود راواړوم د یهودو زنانې راواړوم الټه دومرې د خدای تبارک وتعالی غضب او قهر تاته سوی دی چې د دې جوړ شوي ایجادات ته دومرې متاثر یې چې ستا د امت ستا د اسلامي معاشرې ستا د کور هغه باحیا باعفته هغه عزتمنه زنانه دې په خپل کور کې بېعزته او بېحیا او دې ته نن عجبه ورکړي پخوا زمانه کې خو به یې چا ویل یاره د کاکي کورنۍ ښځې ډېر بېحیا ده اوس یې بل نوم ورکړي چې په شوق دا ګناه وکړي وایي دا ماډرنه کورنۍ ده وایي دا فیشنیان دي که پیشیني سو باره چې هره ګناه کول بیا دته عیب نه ده عجبه خبره خو داسې دا یهودو یو وار خو اسباب جوړ کړل بیا یې په موږ باندې جامې بدلې کړلې بیا چې دا مسلمانان به د نامه څخه بد وړل چې یاره دا عیاش پرسته پخوا زمانه کې به خلک ورته وایي دا عیاشان دي دا بېحیا دي دا فاسقان کورنۍ ته څه کوي اوس یې دې ته نوی نوم ورکړي هغه ځوان چې خپل ژیړو برېتونه یې دواړه خریلي نیکټایي یې اغوستي پتلونې او شرط یې اغوستي د هغه ته یې نوم نوی ورکړي وایي دا نوی فیشن والا ځوان هغه ځوانکۍ خور چې هغوی خپله باستر او باحجابه جامه وغورځي لنډې او تنګې جامې واغوندي یا نازکې جامې واغوندي چې د دې د بدن هر عضوه دوره یې معلومېږي دا کورنۍ ته هم د فیشنیانو د کورنۍ نوم ورکړي بیا زما باعفته هغه صحرایي هغه باحیا زنانو خود ځان جوړول غواړي یعنې زه کشکې زم بېشینې زنانې پخوا خو به یې نوم بد و هر چا به ځان نه کړی اوس یې نوی نوم عزتمن نوم ورکړي په دې عزتمن نوم باندې ونازول چې دا پیشني کور دی پیشن معنا نوی او ماډرنه دا خو باید زوم په ځان کې جوړ کړم بل هم جوړ کړي دا نه موږ څه کوچ کړو د خدای دپاره مسلمانان نور د غفلت په خوب مه بیدار شي زه کله کله پر دا لار را روان یم په دې کلا کې سپین ږیري وینم په دا مټوکه اخته دي دی سوچ مې یوسي کافرانو ګوره د خدای بنده د کم ځای پر ایجادات وکړه یهود او نصاراو خپلې ښځې بربنډې کړلې جامې یې ځینې وکړلې پیسې یې مصرف کړلې آلات او وسایل یې ورته جوړ کړل قسمه قسم دماغونه په خلافه کې ستا د معاشرې د خرابېدو دپاره تا خو د یهودو پر خلاف باندې دا امر دې کې شروع کړي چې دوی په دې خراب ډېر سخت مې باندې نه پستان چې ته خو زما د ملک سپین ږیری یې ته خو زما شملور یې ته خو به اوس ما په یو روغ کې لیدلی ته خو به اوس ما په یو عزتمند ځای کې لیدلی داسې کسان هم ما ته د دې مجلس حضور کسان په خدای ویلي وایي سهار راسې د لمازدګره د دې ټولې لمونځ مو ولاکه کړه افسوس پر موږ باندې اوس که دې ته ته څه وایې وایي دا مولوي صاحب وګوره په موږ کار لري ته به د ده د اصلاح غم اخیستی دی دا مولوي صاحب وګوره سړي توهین کوي قسم دې مې په خدای که د یوه مسلمان اهانت یا توهین کول یا په کار د مسلمان ته یا کوم زړه د درد دا خبره دغه رقم زما ځوانانو بل ورځ به ته د حالت اورېدلي لاول کې چې یو پېښ شوی یو کس په پابجي ګیم اخته و په پابجي ګیم کې دا دا خلک ولي بیا د هاخوا څخه یو څوک راسي وینه ورکړي بل ته یې ژوندی کړي دا په کوم ماحول کې چې هغه څه موږ دا کس د پابجي ګیم څخه دا زده کړه توپنچه یې راواخیسته خپل د کور درې وګړي وویشتل بیا یې نارې کړې ولعله وینه راوړه وینه والا چیرې و هغه مړه شو کله چې حکومت دی ونیوي بویت وایي ولې دې وویشتل وایي دا ما په پابجي ګیم کې دا کوي مړه به مې کړل هغه ته به مې بېرته وینه ورکړي ژوندی به کړو ما چې دی به مې زه ژوندی کړم کافرانو زموږ سره څومره چل وچلوي های افسوس بیا هم مسلمان په خپل د غفلت په خوب ویده دی هغه د غفلت حالات څاري
هغه د پیل په غوږ کې هسې اوس هم بیده دی نه د کفارو د حربې مقابله کوي نه د کفارو پر خلاف وي دا ظالمان دومره موږ دي زموږ پر فیسبوک باندې زما یو چینل دی د اسرائیلي بیانات نشر کېږي دا چینل ولاړې تېر کال نه بل کال پروژې کې 40 لکو کسان پرې ورسېدل دې خبیثانو فورا بند کړي زموږ د څو کالو خوارۍ مکمل راباندې کې ختم څومره پیسې ما په مصرف کړې وې یو خادم په لندن کې ورته ناست بل په مصر کې ورته ناست بل خوارکۍ په پټ کې ورته ناست دا ګوره په ټول دا خدمات کول پورته کولې دین د اشاعت لپاره لیکن دې ظالمان دومره موږ ته په دربین کې ګوري فورا یې راباندې بند کړي دا هر څه کوشش مو وکړي د هر ځای مو وځغسل د هر چا ته مې تلفون وکړي والله که مې خلاص کړی خلاص ختم لیکن ما اوس مسلمان ورور دومره فکر نه لري چې د کافر یوه ایډي ورباندې کړي د کافر په یوه ایډي ورهیکي ورختم یې کړي شی دی موږ د غفلت په خوب بیده یو دا به موږ نور هم بیدېږو دا نور هم موږ بیدېږو دا